د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینوالو ستاسو کوربه فاروق فراق د پروګرام دا خاوره دا خلک سره حاضر دی. ګرانو مینوالو نن را سره د پښتون وطن یو ډېر لوی هنرمند سندرغاړی د پښتو پښتنو په درد درمن ښاغلی کرن خان مېلمه دی. دوی سره به د دوی د فن او شخصیت په حواله باندې خبرې اترې کوو. بلاله جانه زه خو په سوات کې پیدا شوی یم، هلته کې مې تر 10-12 ټولګي پورې مې هلته سبق ویلی دی. بیا څنګه چې وخت په وخت باندې سړی لوی شي، بیا ما پکې یو وخت داسې شوی چې سبق مې پرېښی، نو کراچۍ ته پکې تللی وم او هلته مې مزدوري هم کوله. د محترم AR انور استاد سره مې هلته زده کړه هم وکړه د موسیقۍ 3-4 کاله. د هغه ځای نه چې رالم بیا د استاد شیرجان سره خدای دې ول عمر ورکړي، دواړو استادانو د هغه سره مې ناستې نصیب شو په سوات کې. د هغه سره مې 2-4 کاله وویستل. بیا د هغې نه بعد مې بیا خپل سبق شروع کړو. نو اوس دغه د پېښور پوهنتون نه مې MPhil وشو، اوس PhD مې روانه ده. خدای دې وکړي چې دا هم سرته ورسي او موسیقي هم ستاسو د وړاندې ده. زمونږ په کورنۍ کې خو بغیر زما نه چا هنر سره تعلق او علاقه نه ده لرلې. زما ډېر سندرغاړي، زه به دا ووایم چې دغه ریډیو کې به مونږ دغه خپرونې اورېدې، کله چې به مونږ په پټو کې خپلې زمیندارۍ کولې څنګه چې د کلي ژوند دي، نو هم به مونږ په ټیپونو کې ځان سره دغه کیسټې به مو اورېدلې، د پښتو سندرې به مو اورېدلې، د ګلزار عالم صاحب سندرې به م ډېرې اورېدلې. بیا د خیال استاد، داسې د شاولي استاد، د ناشناس استاد، د دغه ټولو اوازونو سره بلد وم. بیا چې هارون باچا محترم خدای دې ول عمر ورکړي، هغه چې راغی دغه موسیقۍ ته، نو په ما ډېر زیات لکه یو قسم تاثیر هغه وکړو. او زما په موسیقۍ کې بیا دلته په راتلو کې د استادانو د دې ټولو سره سره د استاد محترم هارون باچا صاحب ډېر لوی لاس دی چې هغه که هغه نه وی نو زه به بیا داسې نه وم په موسیقۍ کې. ډېره مینه ورسره د هغه د وجې هم زما پیدا شوه. ماسټر مو کو زده کړې مو کې او اوس PhD کوئ. یو ځای علمي د علم طلب، بلخوا د سندرې طلب، دواړه شوق مو څنګه برقرار وساتلی شو؟ اقبال شاکر صاحب دا شعر به ووایم چې که مروکه پاتې کېږو خو اظهار به کول غواړي، په هسې ناسته نه کېږي، سکار به کول غواړي. د افغانستان پښتانه در سره ډېره زیاته مینه کوي او په لهجه باندې مو هم د هغوی رنګ غالب وي. لږ سپیناوی به دې هکله باندې وکړئ د خپلو مینوالو. دا خو معلومه خبره ده چې مونږ ټول پښتانه له بره نه راغلي یو، ټول افغانان یو. بیا 200 کاله دلته شوي، 100 کاله دلته شوي. مونږ هم زموږ مشران هم د افغانستان نه راغلي دي او زموږ کور دی، د نیکه کور هم دی، د پېښور سوات دا هم زموږ وطن دی، زموږ د پلرنی وطن دی. او بیا زما په ژبه باندې اثر خبره تاسو وکړه، نو زه چې کور ته هم لاړ شم نو یو پیره نیمه داسې هم شوي چې زما مور مو وایي قابلیه په خیر. موسیقۍ ته چې کله راغلی د یو لوستي زلمي په توګه باندې مو کوم هغه اړخ کې تشنګي محسوسوله چې تاسو ویل چې باید د موسیقۍ په دې اړخ کې په پښتو کې ډېر څه انګلیش وي، زه پکې دا کار وکړم، ځانګړتیا مو څه ورته ورکړله؟ مونږ به ژبې له څه ورکړو، مونږ خو پخپله فقیران یو، ملنګان یو، د ژبې مونږ له سره راکړي دي چې مونږ یې په خلکو منلي یو. زه چې کله لاړم برطانیې ته، هلته ما د یو مینوال سره خبرې کولې، ما سره په ټلیفون خبرې کولې، نو هغه ماته وویل چې زه دلته پیدا شوی یم، دلته لوی شوی یم، ما له هېڅ پښتو نه راتله. ما ته که پښتو زده ده نو د خیال محمد صاحب د سندرو د وجې، د ګلزار عالم صاحب، د دې ټولو استادانو ماته وویل چې ستاسو د دې، نو هلته ما دا یو فکر وکړو چې دا خلک چې وایي چې موږ ژبې له خدمت کوو، هغه د دې خلکو دپاره چې د وطن نه لري، د مور او پلار نه او دغه کلیوالو ماحولو نه لري، نو دلته دوی ته ژبه زموږ په دې سندرو باندې وریادوي. نو دې هنر له دې ژبې له په مخلصۍ سره بلا کار پاتې دی او داسې نه ده چې نه کېږي، وخت په وخت کېږي، هم لګیا دي. ایوارډونه، جایزې مو تر اوسه پورې اخیستې دي د ولسي تنظیمونو سازمانونو لخوا؟ او بلا جایزې
دلته مې هم اخیستې دي، په کابل کې مې هم اخیستې دي، په جلال آباد کې مې هم اخیستې دي. بلکې تیر کال د افغانستان د غوره هنرمند هغه اعزاز چې و هغه ما د جلال آباد ولس راکړی. پښتو سندرې کم قتلیام چې روانو د نورو کلتورونو په رنګونو راتلو سره کم دلته کې چې کوم یو تشریح کېدله او یو سوچ چې کوم دلته کې نافذ کولو کوشش کېدلی شو په جبري طور باندې. په دغه حالاتو کې چې کوم خلک ولاړو هغوی د خپل معیار سره د خپل ژوند په قیمت باندې ولاړو او زه چې په هغو کې کرن هم دی. زه ورته کله کله وایم د پښتنو دا ذوق د جنګ او د حالاتو داسې خراب کړو، یو انجینیرډ پلانس نه لاندې دی داسې خراب کړه چې که دوی ته د رحمان بابا کلام ولګي، که دوی ته شینوګۍ ولګي او که ورته ولګي چې یاره سترګې د دماکې غږی او که هر څه ورته ولګي دوی اوري، خو د دوی دا ذوق به څنګه جوړېږي. نو زما چې څومره خیال دی دوی چې کوم کوشش کوي دوی د پښتو د خدمت سره سره چې دوی د پښتنو د ذوق جوړولو په دې کې یو کردار لوبوي، دا ډېره هم خبره ده. کرن خان په تلو کې به خپل مینوالو دپاره څه پیغام لرئ؟ لالا جان ډېر پیغامونه لرم ورته، ولا خپل ولس را باندې ګران دی او ټول پښتانه چې د هرې سیمې را باندې ګران دي. فی الحال په دې وخت کې دغه یو پیغام لرم چې خدای ته وګورئ، یو بل ته په دغه سوشل میډیا کنځلې مه کوئ، چې په کوم څیز نه پوهېږئ هیڅ پې باندې خبره مه کوئ که نه. او بیا به هم دغه وایم چې تعلیمونه په خپلو بچو کوئ او یو بل لاسونه ورکړئ لکه د ورونو او د ملګرو او د دې خوار ولس د دې تاله وطن د دې خدمت وکړئ. کولی شئ هغه په هره لاره باندې کولی شئ، هنرونه یې زده کړئ، تعلیمونه ورسره وکړئ او یو بل ته ډېر لوی احترام ولرئ. ډېره مننه کرن خان. ګرانو مینوالو، کرن خان مو درته واورولو، د هغې د فن او د ژوند په هکله مو در سره د هغوی د زړه خواله شریک کړل. د دې نه پس به درته د یو بل خوندور پروګرام سره حاضرېږم. تر هغې مو په لوی الله سپارم.